راسم بخير. خفوي السلام عليكم. دا مړی کې دعاګه خدای پاک مړی وکړه مړی وکړه خدای چې مو ودونه وکړه خیراتونه وکړه هم دې د خیرات کو چې زم دې خلاص شم دا به خو نه کوي ولا چې څوک چرګه ملاله ستاسو په کلی کې ورسته واده څومره وخت کېږي چې شوی دی او شورم د یاد ودونه وتی یو شته کله شوی یو دوه هفتې مخکې مې خیرات خوړلې خو واده نه دی لیدل. سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو داسې یو ځای ته راغلی یم چې ډېر خوندورې ساحې لري. دا لاره ګورئ دا هر تورخم ته تللې ده سرحدي پولې ته او مخامخ کومه لاره چې ده دا جلال آباد نه راغلې ده او موږ په همدغه لاره راغلو او داسې راغلي یو مومندرې ته او مومندره کې غواړو چې یو ښایسته کلیوالي او رنګینه خپرونه ستاسې خوږو لپاره ثبت کړو. نن به د مومندرې له ځوانانو سره مشرانو سره کلیوالو سره او د دې ځای اوسېدونکو سره خبرې اترې کوو په دې هیله چې را سره پاتې شئ د ځوانانو تر څنګ د دغه ځای ښایستونه هم را سره ننداره کړئ او را سره پاتې شئ. راځئ مخکې ورځو د ښایستونه ګورو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی مومن دره کې یو مامن دره نه ده ښه مومن دره کې یو مامن دره خو تاسې لیدلی چلګزي بابا نه چې تېر شه هغه سر کې ده هغه هم د شینوارو عزیزانو کلی دی که نه او نن راغلي یو مومن درې ته دلته مومندان ورونه ډېر اوسېږي که خدای مې نه غلط یم داسې ده که نه ځکه دره هم د همددیو ده مومن دره. نو درنو ملګرو نن غواړو چې د دغه ځای ځوانانو سره مشرانو سره او همدارنګه د دې سیمې اوسېدونکو سره خبرې اترې وکړو. دا ګورئ دا ځوانان مې تر څنګ ولاړ دي ستړی مه شي او ته هم په خیر راغلی. زموږ شامودین دې څه کړه هغلته ولاړ دی هغه بیا را پرې نه دی ګوره او که راغې په عذابۍ دي چې کب که نه وایي یې ګوره ورته ښه نو اول خو ټول ستړي مه شي په خیر راغلی. راسم بخیر. ښه خو یې سلام علیکم یاره منمه دې که نه ته څنګه یې؟ مننه صاحب ښه یو تاسو څنګه یاست؟ شکر دی الحمدلله. تاسې؟ شکر دی الحمدلله تاسو ښه یاست؟ خدای مو سلامت لره. نوم مبارک دی؟ نوم مې روح الله دی. روح الله اوستا؟ بلوس مجروح. بلوس مجروح. څومره ښایسته نوم دی اوستا؟ طارق خان شینواری. طارق خان شینواری څه ته لیدلی و؟ هغه دی عبدالرزاق شینواری دې څه کړه؟ همې ورور دی. هغه څه کړه؟ دننه دی. دننه دی. ښه یو نفر دې کار دی ایسه یو نفر خبرو ته. ښه څنګه یې؟ الحمدلله شکر دی. څنګه یې؟ هی جوړې د کوم ځای نه راغلې؟ د ارزانه ارزانه نه داسې خو راشه خبرې وکړو څه کیسې وي ارزانه کې؟ والله خیر خیر و خیرات و ښه کرکټ خو هلکانو نه کوو کرکټ په ګردي کې څنګه نه کوي او تا خپله وکړو؟ نه یاره نه شي. څه دې راغوستي دي؟ مېلمه یم نو ته څه خبر شولې چې موږ را روان یو تا خرچه کړې ده مخکې نه تاسو راغلي یاست ما ته ښه تاسې راغلي یاست نه خوب ګورې موږ راغلي نه یو ډېره مننه. نوم مبارک دې څه و؟ سمیع الله. سمیع الله لاس خو بیا راکړه که نه مننه خیر ستاسو څه خدمت درته وکړو؟ کور ودان الله دې ژوندی لره ډېره مننه. ښه شینواری صاحب څنګه دی کار روزګار دی؟ الحمدلله شکر دی البته الله نه راضي والله دې راضي شي ساعت تېر دی وروره او رازق شینواری هم در سره دی؟ رازق شینواری ورسره دی. دوه کسان هستې که نه نور څوک هم نه کارګر را سره نور هم شته دی دوی څلور نفر شته دی. څلور نفره څنګه دی د کار هغه اوج مو څنګه دی مشتریان لرئ نه لرئ؟ الحمدلله اوس بیخي ښه دی انشاءالله او
کیفیت یې اوس ډېر ښه دی د ژمي کې اوړي کې لکه خلک مټې شوق نه لري بس څه خاصه نه کوي او دا راته وایه چې پخلی هم همدلته کوئ د هر څه همدلته تیاروئ که نه بل ځای نه راوړئ نیم پخلی دلته کوو او نیم هلته مارکو کې بیکري د غټ کلچه پسې ملته دی یوه دلته ده ښه او دې ځینې بیا تاسې دکاندارانو ته ورکوئ دکاندارانو ته هم ورکوو دلته هم خلک راځي بس توضیح لرو اوس اخلي او تر ټولو هغه قیمت یې کم یو دی قیمت راسګولي وایي قیمت راسګولي دی کوپرې والا کیک دی کوپرې والا کلچه ده هغه په 100 کیلو ده یارې هغه د 900 روپۍ ده کلدار ازبره خو د افغانستان کې ولاړ افغانستان 250 افغانۍ ده 250 افغانۍ د افغانۍ دغسې وایه زه دې حیرانه کړم چې 1000 افغانۍ که زه په دې باندې کیلو ورکړم 1 کیلو باندې 1000 افغانۍ او بالکل زه به کور ته اوړه څنګه وړم بیا او که نه دا خو ده که نه او بالکل ښه ورور یار دا شیده ده دغه ګردي بابا زیارت چې دی کې منجاور ده څوک مجروح صاحب نه هغه ډېر سنګین انسان دی ګوره سنګین انسان دی دې پسې به خبره نه کوي مجروح صاحب راځه که نه ډېر ښه سړی په دې دی چې خرچه در باندې وکړه که نه ډېره مننه طارق خان اجازه ده مجروح صاحب سره ووایو مجروح صاحب څنګه یې ته شکر دی الحمدلله تاسو څنګه دی کلی مو څنګه دی الحمدلله ښه دی اصول ښه څنګه به نه خاندې هلته ګورئ خاندې به نه ولې وجاړو نه وجاړو نه خو مې ډېر ښایسته خاندي که نه مسکا ډېره خوږه نو ته څه ته بیا وایې چې مه خانده ده ته وایي زه ته چې ستا خبره دا ده چې دې ته سړی وګوري هسې خاندي ورته ما ته شیطانت کې مجروح پسې وګرځو مجروح یار ده یار دی که نه کینګ ده کینګ دی شیدو چیم راوړي اوس ادنو افغان خو درته نه وایي چې نه کینګ نه یم ورور یې نه و نه راوړي ښه بل ځای کې نه چې ورته راوړي نه د رښتیا راوړي کاسې ګپ لګي د رښتیا څومره ورخطا ده تاوان کېږي که نه تاوان نه دې خبرو ته وایي وارخطا یې نه ورخطا نه یې وارخطا او ډېر ښه دی ولا چې ښه یو پوښتنه بله پوښتنه کوم غلی شه دا مړي کې دعا کوي خدای پاک مړي وکړه مړی وکړه مړي وکړه خدای چې ودونه وکړه خیراتونه وکړه همدې د خیرات کوه چې زم ترنه خلاص شم دا پسې خو یې نه کوي نه کوي ولا که څوک چرګه ملاله خیرات وایي در پسې نه کوي هو مه کوه ښه نو ته څه ویل لري نه زه تا نه پوښتنه وکړم ته څنګه یې دا دومره مننه ښه وخت سات ژوند دی یاران دوستان ته ښه څنګه د کاروبار برابر ده شکر د الله احسان ده بس ښه چا نه خبر نه دی کړی د سره دواړه پاتې بیا ته د ګام ماشه کیمرې مه کنه کېږه چې پکې راشي اخو ته ته دی خو د کیمرې ته ښکاره شي تر ګوره ماشاءالله دا واسکټ څنګه ځکه لکه نیولې ده دلته یخني مې کېږي او هوا یخه ده خیخ یې نه هوا یخه ده را درز هوا یخه ده ها دلته د دې خلکو رواجونه څنګه دي لکه کوم ښه رواج دی د کلي زمونږ خو یو دا ښه رواج دی چې کله مونږ وشي که نه زمونږ کلي کې بیا ټول به شریکه باندې ډوډۍ راوړي او هر کور نه که نه راځي دا زمونږ ډېر ښه رواج دی په دې ځای کې او لکه بد رواج دلته زه پوښتنه کوم بد رواج بد رواج به انشاءالله نه دي څه ده ولور څنګه دی ولور اخلئ یا مخکې لورونه وو که نه پیسې به هم خلکو ډېرې اخیستې به دغه باندې خو اوس هغه رواجونه ختم شوي دي او لکه کله چې سخات ویشل کېږي اول کتار کې کېږي دوم کې کېږي درم کې کېږي یاره په دې شي زه نه پوهېږم ورې نه کېږي بس چارې یو برابر شو نو ورته چارې یو برابر شو او مقصد پیسې ګټئ مجروح بیا د ملایانو ټیل کې ځان مخکې ناست ډېره مننه راځئ له نورو ګردي غوث راغلی ګردي غوث کې نورو ملګرو سره هم ګپ شپ لږ غورې کوو مخلص صاحب به نورې غورې کوي موږ به منځ منځ کې کله کله کنجک پکې اچوو نو راځئ او خواشله راکړه
بیا هم ستړي مه شئ درنو ملګرو تمه ده چې روغ به یې راته راغلي یو مومندرې ته او په مومندرې کې بیا یو ساحې ته راغلي یو چې دای چې ما ته خپله هم نه ده معلومه خو دغه را سره ناست دی دا کوم ځای دی دغه ګردي غوث دی پوه شو دا دې خوا دا ساحه چې دی دا د کولالې د غزګي پورې مربوط او مومندره خو ده مومندره ده او دا کلی خپله څه نومېږي دا ګردي کلی ورته وایي ګردي کلی وبښئ دا خو معلومات تا راکړل خو نوم مبارک دې راوانغېست زما نوم لال باچا دی لال باچا نه مکمل نوم هم دا دی که باچا د تخلص ځانتي نه دا مکمل نوم دی لال باچا نوم دی دستکشې دی اچولي کوم ځای نه راغلی موټرسایکل دی چلوسي صاحب و موټرسایکل د بټي کوټ ته لږ کار مې و یخني ده که نه ځان ساتل خو ښه دي چې سړی ځان وساتي که نه ښه اوس بټي کوټ ته ځې که راغلی بټي کوټ ته په خیر سره ځم پوه شو لږ کار مې کار دی دی مالټو ته خو به نه ځي نه مالټې دې وخت کې اوس نه مالټو ته نور شخصي کار دی شخصي کار دی دلته په کومو کارونو بوخت دي ولا خپله ځاني خو په کابل کې زه ګلکاري کوم پوه شو او دلته بېروزګاري دلته خو کار مار نشته خو پخوا مې د چرګانو کار کوو موټرسایکل باندې او اوس هغې کې ولا کې بس خونده نشته او څنګه د کابل مزدوریان څه ګزاره کوي ولا د کابل مزدوریان یې مخکې ښې وې خو دا اوس دا 2-3 کاله کېږي چې هغه هم بس نه پیدا کېږي ما نو حتما یو ګزاره خو به دې روانه وي چې هلته ځي ولا بس دومره ده چې قرضداري پکې نه یو پوه شو بس هغومره کوو چې ګټو وساتو بس دا هم شکر دی چې اوس دومره کوئ چې د چا قرضدار یې نه او نه قرضدار یې فضل د خدای د چا نه زه شکر دی الحمدلله د دې کلي په رسم و رواج لږ را سره وغږېږه ودونه دلته څنګه کېږي ولور اخري نه ولورونه خو مختلف دي پوه شو دغه عثمانجي خلک چې دلته موږ سره پراته دي پوه شو د دوی یو قسم رواج دی دا دیشینو چې دی دا بیا بل قسم رواج دی نن سبا هم دغه شپږ لکه کلدار یې اخلي شاوخوا نه ته څه فکر کوې چې دا صحیح دی که نه بعضې د غربت د وجې نه بعضې خلک یي چې هغه دومره وس نه لري چې لور ته څه شی وکړي که نه او دغه پیسې واخلي او بېرته یې په لور باندې مصرف کړي نن سبا خو خو دې نه دا ښه خبره نه ده چې ورته ووایي چې دغه لور خدای پاک راکړې او ما تاله درکړه او مصرف وکړه چې څنګه دې خوښې وي که ستا خپله ناوې ده چې څومره سینګارې خپلې وکړه ولا دا خو د کلي دود او دستور عنعنات دي پوه شو مشرانو په دې باره کې څه نه دي ویلي چې دا عنعنات به یې ختم کړو ځکه ولور اخیستل د انسان خرڅول دي او خپله لور څنګه یو سړی خرڅ کړي بل چاته په 6 لکه یا 7 لکه ولا خو په دې کې داسې جدي اقدام نه حکومت کړی دی او نه د کلي مشرانو دا کړی دی پوه شو نو بس دغه رسم رواج دی چلیږي نو او ستا نظر څنګه دی چې دا دې بند شي بند نه شي ولا دا ښه خبره وه پوه شي چې یو بل ته داسې چا به وس او د چا به نه وي پوه شي نو چې وشي دا ښه خبره ده چې بند شي چې بند شي بلکل نو ډېره زیاته مننه چې را سره وي خبرې اترې را سره وکړې کور دې تا نه هم ډېره مننه کور دې ودان السلام علیکم ډېره مننه درنو ملګرو چې را سره یاستئ او دغه خپرونه ګورئ مخکې ورځو له ځوانانو سره خبرې اترې زموږ جریان لري